به روغ جوړ او خوشحاله یاست. دوستانو نن د یو د خوشحالۍ موقع ده، ځکه زمونږ یو همصنفي ډاکټر صاحب رضوان الله نومیږي، د هغه د واده مراسم دي، یعنې د خوشحالۍ موقع ده. نو ډاکټر صاحب رضوان الله ته دې ډېر زیات مبارک وي. نن ورځ د خوشحالۍ موقع ده، ځکه چې د ډاکټر صاحب رضوان الله د واده مراسم پروګرام دی. د ډاکټر صاحب رضوان الله خواته نور همصنفیان هم راځي. په لار کې به نننی ولاګ عمومي ځای څخه پیلوو. سهار چې زه له د ځای نه ووتمه د کلینیک نه، نو زه لاړم بازار ته، چوکي مخابرات ته. هلته مو انتظار کولو د نور ډاکټر صاحبانو چې هغه یې راشي او یو ځای د ډاکټر صاحب رضوان او د واده چې کوم پروګرام و هغې ته ورشو. صاحب رضوان او د واده چې کوم پروګرام و هغې ته ورشو. نو په دې کې هلته مې انتظار وکړو چې کله ډاکټر صاحبان ټول یو ځای شولو، نو بیا هغه ډاکټر صاحبان وویلي چې ډاکټر صاحب ته تحفه اخلو، ځکه دغه د واده خوشحالۍ او دغه موقع ده، باید وي چې تاسو ورته په شریکه باندې تحفه واخلو. نو بیا روان اوس رضوان د کرورزو دلته ولاړې ښار کې او رضوان د کرورزو. موږ چې د انتظار کوو نور ډاکټر صاحبانو ته چې د ډاکټر صاحب رضوان واده دی او هلته موږ ذکر خیره بس دا دی. نور ډاکټر صاحبان هم راغلي، ډاکټر صاحبان هم راغلي، جوړې څوک دی ښایي صاحبان اخیستی، جوړې څنګه ډاکټر صاحب مننه ژوند دې غواړم او بس روان یو ورسره ملګري بار ولاړ دي ډاکټر صاحب ورغلی. شکر دې ډاکټر صاحب جناب هدایت هم یاري بخش لیدل یو ډاکټر صاحب خبره تاسو چېرته روان یاست؟ زه د ډاکټر صاحب رضوان واده ته او څنګه لکه چې ډاکټر صاحب رضوان راووهه نه ډاکټر صاحب نصیر احمد ته راولي او ډاکټر صاحب هغه څنګه دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب خوبیب جان، ډېره مننه خوبیب جان، ډېر زیات صاحبانو هم راځي. څنګه خیرت دی؟ څومره ډاکټر صاحب رضوان واده دی؟ نو بیا موږ لاړو او د یو شاپ ته، د کمبلو شاپ ته لاړو. ټولو ډاکټر صاحبان ویله چې څه کوو، نو څه کوو، د ډاکټر صاحب د ټولو ډاکټر صاحبان په خوښه وو چې کمبل دا ستا قانون کې دا خبره ټول څومره کمپنه چې ګورې ټوله چاینیز ریایي نشته، خلک ریایي ډېر هسې خبرې دا شاړې دی برحمت هم دی کاکا چې څومره ښه چې ته کوم ښه شی هماغه استاد ډاکټر صاحب ته دلته روغتون د بل نه نقص دی ماما راته اوس کوه زموږ چې ماما 250 روپۍ یادوي، 250 روپۍ یوه کمپله ته په سوچ کې افغانۍ داسې 4,000 څه لپاره راغلی؟ زه خو دا ډاکټر صاحب رضوان ته یو دانه کمپنه نن 2-3 دانې کمپلې اخلم، د 6,000 روپۍ ثابت وي سره زه کوم، هغه پیسو باندې منظم څومره شی چې کېږي اخلي مې ډاکټر صاحب رضوان ته، او دا خبره نشته چې ثابت کړو باندې کېږي. صحیح شو، مننه. لږ شی به وغواړي دا کمپنې بیا
کمپنۍ خریداري مو وکړه او ډېر ښکلې کمپنۍ زموږ ډېر زیاته خوښه شوې ډاکټر صاحب جان د خدای ژوندی لري او دوی وویل چې دغه زموږ ملګري د شفخانې دپاره دوی نه ما خریداري کړې وه دا زما ډېره خوښه شوې دا کمپنۍ ورو صحیح دا ډاکټر صاحب رضوان واده ته وړو ډاکټر صاحب کومه انشاءالله کوئی واده په 3000 روپۍ وشو نه ډاکټر صاحب کومه واده کوي دا ورته ان شاء الله بس ما دا په واده نه مخکې واخلې واده شته هغه بل خبره ده دوی واده کې او واده زه په اخر کې نیم کوم کمپل ته پاره دوه په یو ځای واجو څخه بیا مونږه روان شولو د نو بیا هم څه وکړه بیا هم دوه کمپلې واغېستلې د هغه ځای څخه روان شولو د ډاکټر صاحب رضوان الله د کور په طرف باندې زورا ډاکټر صاحب زور شاته وګوره دورورا څنګه یې راشه خو یې دا مراسم نو په لار کې روانو کبشه په مو لګولو ورې تاسو کړی ستا خو ماشاءالله اوس ځواني دا کنه ته وایې چې ځواني هغه ځواني اوس نه یار په غم کې الو السلام علیکم آصف خیر ګانا کې څه بل نشنا ډانس کړي دا دویم نمبر باندې دا نامه ته باندې ډېر یو خوش اخلاق او د خو اخلاق با استعداد ځوان تاسو کې یاره هم به مونږه سایډ تاکا نو بیا د ډاکټر صاحب کور ته ورنږدې شولو او هلته لار کې چې کوم کسان ولاړو هغوی سره میلاو شولو دننه ورودو د ډاکټر صاحب رضوان الله چې کوم ځای کې ناست و هغوی سره میلاو شولو ټول ډاکټر صاحبان هغوی ته مو مبارکي ورکړه او د مبارکۍ نه بعد هغوی سره عکسونه ویستله د مبارکۍ نه بعد هغوی سره مو عکسونه ویستله او بیا هم لږ ډېر انتظار وکړو ګپ شپ هم ورسره ولګولو ډاکټر صاحب رضوان الله سره او د هغه ځای څخه علي څنګه یې روټۍ پروګرام تیار و بس روټۍ مو خوړله روټۍ چې وخوړله ښه روټۍ چې وخوړله د هغې نه بعد الله دې موبایل ملکه بوس